یو سړی څنګه کولی شي چې د ګناه څخه ځان وساتي، د عشق مجازي څخه ځان وساتي. مولانا ذوالفقار نقشبندي صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې فارغه مکشه، هغه فرمایي چې فارغه سړی دماغ د شیطان ورکشاپ دی، دا د شیطان ګدام دی. د فارغه سړی دماغ د شیطان د پاره یو ټکانه ده. ځان به مصروفه ساتي، په کار کې ځان مصروفه وساته، په صفایي کې ځان مصروفه وساته، دغسې د خلکو سره په مجلس کې ځان مصروفه وساته. یوازې کېدل دا په دې پوه سه چې شیطان پر تا حمله کوي، یوازې بېدېدل په کمره کې په دې پوه سه چې شیطان به ستا دماغ د شیطان ګدام شو. یوازې کېدل سیټ ته کېدل دغه د ګناه د غټو اسبابو سره. حضرت صاحب لیکي چې دا ډېرو کورونو کې د هر ځوان خپله کمره وي، د بعضو زنانو د کور انجونې وي د مثلا د یوې خپله کمره وي، خپل وطاق وي. نو وایي داسې مه کوئ ګډ چې دا کم ځوانان دي، دا مثلا بې واده کسان دي چې خپله کمره نه لري، دا دې هر یو ځان ته کمره نه کوي، نو بیا چې څه وکړه هغه یې وکړه. نو داسې ګډ ژوند اجتماعي ژوند به تا د ډېرو ګناهونو څخه وساتي. دویم ما په یو کتاب کې وکتله، که چیرې د عشق و مجازي څخه ځان ساتل غواړې، د پالتو یارۍ و دوستي و د فرینډشپ د دې څخه ځان ساتل غواړې، د یو سپورټ کوه، فوټبال کوه، کرکټ کوه، باډي بلډینګ کوه، ورزش کوه. یعنی د داسې شي شوق په زړه کې راوله چې هغه مباح وي، ګناه نه وي. سپورټ دې ته کوې، هم دې بدن ته قوت ورکوي، هم دې دماغ ته قوت ورکوي. اوس دا فوټبال ته کوې یا کرکټ کوې یا ورزش کوې، باډي بلډینګ کوې یا داسې نور یو بل ګیم کوې چې هغه مباح وي، غیر شرعي شیان نه وي پکښې، نو دا هم د عشق و مجازي د راګرځولو څه یو سبب دی. ځکه ستا په دماغ کې بیا دغه سپورټ وي، ستا په دماغ کې دغه شی وي چې زه څنګه باډۍ جوړه کړم، زه څنګه دا ګیم زده کړم، زه څنګه دا وکړم. د هغه نورو شیانو څخه به ستا ذهن راوښتي، د هغه نورو شیانو څخه به مثلا په یو ګناه باندې قدرت نه پیدا کول دا هم غټ نعمت. داسې کار به نه کوې چې د شیطان په قبضه کې ته راسې او هغه پر تا باندې حمله وکړي. فارغه مه کښېنه، فارغه سړي دماغ دا د شیطان ګدام دی چې هر شی بس راځي ستا په دماغ کې راځي. یو کار نه یو کار کوه. وایي در فارغه سړي د دشمن کار کول بهتر، د دشمن کار کوه خو فارغه مه کښېنه. نو داسې چې سړی لږ کوشش د ځان سره وکړي، انشاءالله د هرې ګناه څخه به ځان وساتي.